اگر طالبان معتقد به قضاوت شمشیر هستند، قوای دفاعی و امنیتی افغانستان حاضر هستند که باز جوابشان به شمشیر بدن. ولسمشر غني وایي چې طالبان به د زور له لارې خپلو موخو ته ونه رسیږي. ولسمشر چې نن د ملي بیرغ د ورځې په مناسبت په هر کې خبرې کولې، وویل چې دوی سولې ته ژمن دي، خو د طالبانو جګړې په دې معنا دي چې دغه ډله پر مذاکراتو باوري نه ده. د ولسمشر په خبره د افغانستان، سیمې او نړۍ اسلامي علماو ټولو په ځلونو په افغانستان کې د طالبانو جګړه ناروا بللې ده او په خبره یې دا جګړه هیڅ ډول دینی بنسټ نه لري. و در جلسه عربستان سعودی بازم تاکید شد به شمول علمای پاکستان این جنگ هیچ نوع مشروعیت اسلامی نداره. ولسمشر ټینګار وکړ چې که طالبان سوله نه کوي او پر جګړه ټینګار کوي، نو افغان حکومت به هم پر وړاندې مقاومت سخت او جګړې پیاوړې کړي. هغه د طالبانو پر ضد د لا ډیرو پراخو عملیاتو خبرداری ورکړ. نوموړي زیاته کړه، د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې یوه ملي پروژه چې د خلکو پکې ګټه وي پلې شوه. آیا د دوی مشرانو دې ولس ته څرګنده کړې چې ولې د ملي ګټو په پرتله اسامه بن لادن ته ترجیح ورکړه؟ آیا ملي ګټو ته ژمن یو او که شبکو ته؟ افغانستان په ټوله نړۍ کې په تور نامه یادېده. د وژنو، د میرمنو د محرومیت، آیا غواړي دا بیا تکرار کړئ؟ ولسمشر غني پر ځوانانو، میرمنو او عامو افغانانو غږ وکړ چې په دې حساسو شرایطو کې خپل یووالی وساتي او اجازه ورنکړي چې هیواد له اوسني وضعیت شاتګ وکړي. د یادونې ده چې د زمري یا اسد اومه نیټه هغه ورځ ده چې د افغانستان حکومت د ملي بیرغ د ورځې په توګه اعلان کړې ده. هر کال دغه ورځ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. د دغه ورځې په ویاړ د ودانیو دیوالونو په شمول د عامو وګړو د تګ راتګ ځایونه د افغانستان په ملي بیرغونو سینګار شوي دي. په دې ورځ معمولا حکومت له خلکو غواړي چې پر خپلو کورونو هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه ځوړند کړي. همدارنګه د هیواد په ټولو ولایتونو کې د عامو خلکو او دولتي ادارو لخوا د افغانستان درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه په مختلفو ډولونو نندارې ته وړاندې کیږي.